نو قاری صاحب جنرال محترم صاحب نن دی مو د سکاټ میلر د ناامیدۍ نه ډکې خبرې او په څنګ کې د علي قدر امیر المؤمنین پتلین باندې لومړی که یو څه لري هغه نه وروسته بیا په ده تبصره وکړو څنګه د خوښه ده. بالکل. نو متاسفانه به ووایم چې موږ تاسې نه خو د ستر قائد او د ستر سالار امیر المؤمنین رحمه الله په اړه لایف هم تېره شپه قضا شوی و. پرون ورځ د ده د وفات غمګینه کلیزه وه، 8مه کلیزه وه د مرحوم امیر المؤمنین. نو موږ تاسې لایف د تخنیکي ستونزو له امله ونه کړی شو. نو امیر المؤمنین رحمه الله چې څه ویلي وو هغه الحمدلله نن موږ تاسې د خپل سر په سترګو ګورو او قدم په قدم رښتیا کېږي. د دغې لوی انسان، د دغې لوی شخصیت دپاره د ده دا یو کرامت چې کومې پیشنګویۍ د کړي دي هغه قدم په قدم رښتینې کېږي او موږ تاسې په خپلو سترګو وینو. هغه پرون مرکه به تاسې پرون ډېرې مرکې نشر شو، یوه مرکه به تاسې اورېدلې وي. BBC خبریال پوښتنه کوي چې تاسې د مرحوم امیر المؤمنین نه پوښتنه کوي چې امریکا خو په تاسې برید کوي، ستاسې تصمیم او پلان څه ده؟ دی ورته وایي چې امریکا به د لیست د سر نه پای ترسي انشاءالله او تاسې بیا خپله دا وګورئ یو وخت. هغه خبریال حیرانېږي، پوښتنه ترېنه کوي چې اسامه بن لادن شیخ اسامه په د کیمیاوي وسلو د استعمال خبره کړې ده، دغه ستاسې د اخطار خو د هغې سره کومه تعلق نه لري. دی رحمه الله ورته وایي چې نه دا د وسلو کار نه ده. ګوره دغه جمله دا ډېره یوه عجیبه جمله ده، دا د وسلو کار نه ده. دا به تاسو ته وروسته در معلومه شي، در واضحه به شي. دا د ایمان او د عقیدې جنګ ده. واقعیت دا دی چې دا د وسلو کار نه و. 20 کاله وروسته د هغې مرد قلندر، د هغې مجاهد شخصیت وړاندوینې موږ تاسې په خپلو سترګو نن وینو. نن هغه جنرال، هغه بدماش جنرال، هغه مغروره متکبر جنرال چې په تیرو 3-4 کلونو کې په افغانستان کې د یوه دفاع وزیر دنده په مخ ویوړله او په ډیر غرور او تکبر کله یو ولایت ته سفر کوه، کله بل ولایت ته، کله یو ولایت ته، کله بل ولایت ته، او په کوم ځای کې بچي دی اجری اردو کوم د کومې کلو اردو مشر په معرفي کېدو مراسمو معرفي ته باید تلو. تاسې به دا تیر لنډ وخت وضعیت څارلی وي. د هېواد د دفاع وزیر په رول کې و، ولایتونو ته سفرونه، د جنگ لیکې تنظیمول. د تړون نه وروسته د دوی تمه دا وه چې دغه امریکایي ګوډاګیان چې دوی روزلي دي دا به د طالبانو په مقابل کې مقاومت وکړي او طالبانو نه بیا سیمې ونیسي یا به د موږ دپاره یوه تکیهګاه ثابته شي. خو نن مو الحمدلله زړه په دې متکبر او مغروره جنرال یخ شو، زموږ زړونه پرې یخ شول الحمدلله چې دی خړ مخ ذلیل مخ ولاړ ده او وایي چې موږ خپل بیسونه خالي کوو، موږ خپل مرکزونه خالي کوو او موږ وځو. وتل مو پیل کړل. All of our forces are now preparing to retrograde. Officially, the notification date will be the 1st of May. But at the same time, as we start taking local actions, we've already begun that. دا په سوال نه دی شوي، دا د دې ملت په قربانیو شوي دي، د دې ملت په شهیدانو شوي دي، د دې ملت په وینو شوي دي. داسې قربانۍ خلکو ورکړي دي چې 15 شهیدان دی یوه کور نه، 6 شهیدان، 9 شهیدان دی یوه کور نه، 9 ورونه دی یوه کور نه شهیدان شوي دي. څو ورځې مخکې به تاسې د میدان وردګ ولایت دی ګل یمین امیر صاحب د کور هغه لیدلی وي، هغه د ده ویډیو به م لیدلی وي چې خپل زوی ته هغه کشري زوی ته توپک په لاس کې ورکوي چې زویه هغه بل زوی مې شهید شو، اوس به دغه کار ته په مخ ولی او دا یې 6م زوی ده. 15 زامن دي الله په لار کې شهیدان شوي دي. نو دا د دې ملت د قربانیو برکت و. او دغه امریکایي اشغالګر، دغه مغروره متکبره جنرالان چې یو په بل پسې په ګونډو شول، د دې علت دا و چې د دې صف رهبري، د دې کاروان سرلاری داسې انسان و چې هغه
د الله یو کامل والی و، د الله یو کامل دوست و. هغې دا مبارزه په اخلاص روانه کړې وه. هغه نن د موږ سره نشته، خو د هغې ارمانونه په پوره کېدو دي. د هغې ارمانونه پوره کېدونکي دي. هغه داسې یو شخصیت و، هغه داسې یو انسان و چې د هغې یو امر چلیدو چې ډېره سخته قضیه به وه، ډېر یو سخت جنجال به و. خو بیا به هم چې کله د امیر المؤمنین فرمان به روغلو، بس بیا چا سرغړونه نه کوله. الحمدلله اوس هم په امارت کې دغه اطاعت حاکم ده. په امارت کې اوس هم الحمدلله دغه اطاعت د دغه مرحوم امیر المؤمنین په میراث پاتې شوی ده موږ ته. دا د دغه مرحوم امیر المؤمنین کرامت دی چې هغه اطاعت چې په صف کې اوس واکمن ده، دا د ده کرامت ده، د ده برکت ده. اوس هم په امارت کې د بسته 20 ولایتونو د بسته افغانستان تشکیل نوی اعلانیږي. تر اوسه پورې داسې چا ونه وی چې ولې زه والي یم، ولې د ولایت نه لرې شوم، ولې ولسوال یم د ولسوالۍ نه لرې شوم، ولې نظامي پوست باندې یم ولې د دې نه لرې شوم. نه، قطعا بس اطاعت اصل ده. الحمدلله په امارت کې دغه اطاعت دا د دغه مرحوم امیر المؤمنین کرامت. او د سکاټ میلر خبرې د ده ناامیدي، د ده خړ مخ د ژورنالستانو د کم په مخ کې الحمدلله د موږ زړونه یخوي. او د مرحوم امیر المؤمنین هغه ارزو او هغه امید په پوره کېدو ده چې ویل به یې چې امریکا دا به د لیست د سر څخه د لیست پای ته راځي ان شاء الله.